قرآن مجید په سورت البروج کې خدای جل جلاله د یوې واقعې په اړه ذکر کوي. دغه واقعه چې د اصحاب الاخدود په نوم یادېږي چې معنی یې د خندق خاوندان. په دغه آیت کې خدای جل جلاله د 100,000 خلکو واقعه ذکر کوي چې د هغه وخت بادشاه دا ټول پر سور اور وسوځول یوازې د یو ماشوم د کارونو له امله. دا چې د دوی ګورات څه او دا خلک څوک د همدې په اړه غږیږو ویډیو حتما تر اخره پورې وګورئ. دغه واقعه شروع کېږي د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایښت څخه 1500 کاله پس او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم څخه 80 کاله مخکې د یهودانو یو پادشاه چې ذوالنواس نومېده د یمن په نجران نومي سیمه کې چې ډېر یو ظالم او د خدای نه منونکی بادشاه و. خپلو خلکو ته به یې ویل زه ستاسې خدای یم او تاسې باید یوازې زما عبادت وکړئ. نو خلکو د دغه بادشاه عبادت کول پیل کړل. دې بادشاه به خپل خلک د یو جادوګر په واسطه تېرویستل او د هغوی باور به یې ترلاسه کولو. وخت تېرېدلو یو ورځ دغه جادوګر د بادشاه دربار ته ورغلو او ورته یې وویل چې زه نور بوډا شوی یم، ماته یو ځوان شاګرد راکړه ترڅو زه ورته دغه علم او جادوګري ور انتقال کړم. همداسې و چې بادشاه یو تکړه او هوښیار ماشوم دغه جادوګر ته ورکړ ترڅو جادوګري ور وښایي. له دې وروسته به دغه ماشوم هره ورځ دغه جادوګر ته ورتللو او جادوګري به یې ترې زده کوله. مګر یو ورځ دغه ماشوم پر لاره له یو عیسوي راهب سره مخ کېږي چې دا راهب د یو خدای په عبادت مصروف و. دغه هلک ته د راهب خبرو او کارونو خوند ورکړ او غوښتل یې د ده سره وخت تیر کړي ترڅو له ده هم علم ترلاسه کړي. ورځې تېرېدلې او دغه هلک هره ورځ اول راهب ته تله او له هغه وروسته به جادوګر ته ورتللو. نو په دې هلک به هره ورځ ناوخته کېدلو. یو ورځ ورته د جادوګر پام شو چې دا هلک ولې ناوخته راځي. نو دې ته په غوسه شو. په سبا چې کله دا له راهب سره مخ شو نو راهب ته یې وویل چې ما ته جادوګر غوسه کېږي په ناوخته ورتللو. نو راهب ورته وویل چې جادوګر ته ووایه چې زه مې کور کې مور او پلار ایسار کړی وم او کله چې کور ته ولاړې نو کور کې مور او پلار ته ووایه چې زه مې استاد ایسار کړی وم. ورځې تېرېدلې او دغه هلک کرا دواړه علمونه زده کول. مګر یو ورځ پر لاره دې هلک ته یو وحشي ځناور راغلو چې دې خلک ډېر ځورول او همدا و چې دې هلک له ځانه سره وویل چې نن د امتحان ورځ ده او زه باید یو طرف ته کړم ځان. نو ویل ای زما خدایا د راهب علم پر سمه لار وي او جادوګر علم پر غلطه وي نو پر دغه کاڼي دا ځناور له منځه یوسه. کله چې هلک په کاڼي باندې دغه ځناور وویشت نو هغه په مځکه وغورځېد او مړ شو. کله چې دغه واقعې راهب ته ذکر کړه هغه ورته وویل چې له دې وروسته به پر تا د خدای له لورې امتحانونه راځي. همدا و چې خلکو دا هلک ولیدلو او له ده څخه به یې د ځان درملنه کوله. ورځې تېرېدلې او همدا و چې خبره په ټول ښار کې خپره شوه او د خلکو باور لا قوي شو. دې هلک به چې کله هم د چا درملنه کوله هغه به یې اول د خدای توحید ته رابللو. یو ورځ د باچا دربار یو نابینا وزیر دا راوغوښته ورته یې وویل زما ټول دولت او هر څه ستا خو زما علاج وکړه. نو دې هلک ورته وویل چې شفا ورکوونکی زما خدای دی، زه یې صرف یو وسیله یم. او د وزیر علاج وکړ. وزیر چې کله خپل سترګې بینا ولیدل نو سمدستي ولاړ شو د باچا ته ورغللو. باچا چې کله دا ولیدل ورته یې وویل چې دا څنګه جوړ شو، چا دې درملنه وکړه؟ هغه ورته وویل چې دا مې زما خدای. باچا ورته وویل چې آیا له ما پرته هم ستا بل معبود شته؟ وزیر ورته وویل چې هو او هغه ستا خدای هم دی. نو د دې په اورېدلو سره باچا زیات په قهر شو او هغه هلک یې راوغوښتلو او له هلک څخه یې پوښتنه وکړه چې آیا ستا جادوګري دومره پرمختللې چې ته اوس د نابینا خلکو علاج هم کوي؟ نو هلک ورته وویل چې شفا زما رب ورکوي زه نه. نو باچا ورته وویل چې آیا له ما پرته هم ستا رب شتون لري؟ هغه ورته وویل چې هو زما او ستا رب شتون لري او هغه پر هر څه قادر دی. همدا و چې دغه هلک یې پر یو بندیخانه کې بند کړ او له هغه یې غوښتنه وکړه چې تا ته دا د توحید درس چا درکړی؟ نو هلک په مجبورۍ سره ورته د هغه راهب نوم واخیست. هغه راهب یې راوغوښت او ورڅخه غوښتنه وشوه چې له توحید څخه واوړه او ما د خدای په توګه ومنه. راهب ترې انکار وکړ او همدا و چې هغه په تورې سره یې 2 ټوټې کړ او خپلو عسکرو ته یې وویل چې دا هلک ویسې او د غره په څوکه یې ودروئ او ترې وپوښتئ چې له خپل توحید څخه اړیږي او که نه. وانه وړېدلو نو له غره څخه یې راخطا کړئ. همداسې یې وکړه. مګر کله چې د غره څوکې ته ورسېدل نو هلک له خدای څخه دعا وغوښته چې ای زما ربه په هره لار کوي ما له دوی څخه وژغوره. همدا و چې غر په خوځېدو شو او هغه عسکران ټول ختم شول. له دې سره هلک بیا د باچا دربار ته ورغلو. باچا په ډېرې حیرانۍ ورته وویل چې ته مړ نه شوې؟ نو هلک ورته وویل چې زما رب د هغوی پر وړاندې ډېر قوي دی. نو باچا حکم وکړ چې دا د سمندر کې وغورځول شي. کله چې سمندر ته یوړ نو هلک بیا هماغه دعا تکرار کړه چې ای زما ربه په هره لار وي ما له دوی څخه وژغوره. همدا و چې هغه عسکران هم په سمندر کې ډوب شول او هلک روغ سلامت به د باچا دربار ته ورغلو. او باچا ته یې وویل چې ته ما تر هغه وخته پورې نشي وژلی تر څو چې دا کار ونه کړي.
باچا ورته وویل چې کوم کارونه. دغه هلک ورته وویل چې ته باید ټول خلک راجمع کړي او یو ونې پورې ما وتړي او یو غشی به راواخلي او دغه الفاظ به ووایي: بسم الله رب الغلام. باچا همداسې وکړ او د غشي ویشتلو څخه مخکې وویل: بسم الله رب الغلام، او هلک یې وویشتلو په غشي. همدا و چې هلک شهید شو. ولاړ خلک چې دا هر څه یې په خپلو سترګو ولیدل، نو هغوی ټولو وویل: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. پر خدای به ایمان راوړی او د همدې خدای عبادت به کوو. نو باچا په دې سره په قهر کېږي او خپلو عسکرو ته وایي چې دا ټول ونیسئ او ټول په اور کې واچوئ او ویې سوځوئ. همدا و چې یوه غټه کنده وویستل شوه او ولاړ 100,000 خلک ټول یې پر دغه اور کې ور واچول. په دغه خلکو کې یو ښځه د خپل وړکي زوی سره د اور په څنډه ودرېده. نه یې غوښتل خپل زوی پر دغه سور اور کې وسوځوي، مګر هغه زوی یې ورغږ کړ چې مور ورځه، ته بېشکه پر حقه لار روانه یې. او همدا و چې ټول خلک د یو خدای په خاطر خپل هر څه په اور وسوځول، مګر د خدای له بندګۍ وانه غوښتل. په دغه خلکو کې یو شخص وتښتېد او د روم بادشاه کیسر روم دربار ته ورغلو او دا واقعه یې ورته بیان کړه. د کیسر بادشاه د دې په اورېدلو سره سمدستي د حبشې بادشاه ته خط ولیک او ورته یې وویل چې د دغه کار بدله دې واخیستل شي. د حبشې 80,000 پوځ د ارباط نومي سپهسالار په مشرۍ ورغلل او په یمن یې حمله وکړه. ذوالنواس ومړ او یهودان ختم شول او یمن د عیسویت پر لار یو ځل بیا روان شو. د اصحاب الاخدود واقعه سورة البروج په 5م آیات کې ذکر شوی او په دغه آیات کې موږ ټولو ته درس راکړی دی چې په اسلام او دین په لاره کې به ډېر مشکلات راځي، مګر له خپل مذهب او اسلام څخه به مخ نه اړوئ، حتی که ستاسې ځانونه هم پکې قربان شي.